اچھا هم سره د اکټیویټی دا yes sir په دې کې دا ټیکسټ ویو دی yes sir ټیک دا او دا پکې بټن دا زه سم چې کله دا بټن ز کلیک کما نو څه دی وشي دا ټیکسټ د چینج شي yes sir هلو ورلد نه دی شي دا انټیلیجکس لیټ سپوز ټیک دا yes sir نو مثلا یاد دې درته کنه yes sir نو my new phone دا موږ جوړ کړو کنه Yes, sir. زبدا اون کما instead of Genymotion yes the Android Studio خپل AVD با لانچ کو Android virtual device yes sir ګلی ملي خو کې اچھا دا به لانچ کیږي موږ به د سیو کو چې کوم د ټولو نه اسانه طریقه ده د ایونت هینډلینګ نه هغه کو yes اسانه طریقه دا دا بٹن دی جی صحیح ده د دې کې د دې یو پراپرټي د اون کلیک صحیح ده yes sir او دلته کې یو د میثډ نوم لیکم یو د فنکشن نوم لیکم Yes. لیټس سے پروسس دلته تاسو هر څه نوم ورکولای شئ yes sir دا چې کوم میثډ دی دا به موږ ډیفاین کوو اوس د ایرر مال راکړي yes sir corresponding method handler not found اصل کې دا موږ یو میثډ نیم ورکو او دا به په دې main activity.java کې ډیفاین کوم yes sir صحیح ده دا زموږ main activity دا app compat activity extend کوي yes sir on create څه کار کوي دا فلال پریک دی دا activity life cycle کې ډیسکس کوو جی ٹھیک ده دا فنکشن سنومو public void process او دته موږ view هم را پاس کو yes sir نو دا موږ میثډ جوړ کو صحیح ده جی view import کول غواړي alt enter نو دا view به import شي دلته android.view view دا ځل کې یو built in class دی جی اوس که تاسو سره SDK نه انسټال نو دا شي نه تاسو ته بیا نه ملاويږي دا هر څه دا سافټویر ډیولپمنٹ کټ نه راځي صحیح صحیح ده حیات دې ځکه څه کار کوي دې ته لږ صبر وکړه اوس حاضر ساتوم سره یو بٹن دا کنه صبر وکړئ ته فلحال صرف په دې ځان پوهیږي چې دا پروسس دا میثډ به کله کل کیږي کله چې دا بٹن چې کم دی دا کلیک کما صحیح ده دا کلیک می نو سبا کل کیږي process دا پروسس میثډ به کل کیږي اوس کول څه دی کول دا دی چې کم دا ټیکسټ ویو دی جی د دې څه آی ډی دا ټیکسټ ویو د دې ټیکسټ هلو ورلد دا چینج کول دی الټر رن ټایم yes sir نو اوس دا ټیکسټ ویو به زموږ د پجاوا کې هم پکاري yes sir دا خو XML کې ده کنه نو کدی ته ز ریفرنس جوړوم نو دا ریفرنس جوړولو طریقه دا ده تاسو په دې کې یو ټیکسټ ویو ډیکلیئر کړئ yes sir ټیکسټ ویو لیټ سره د ما ټي ویو وي yes sir چې څنګه تاسو سره په دغه کې لیبل وی په جاوا کې جے لیبل او هغه تاسو آبجیکټ کریټ کوئ yes sir نو اوس هم سره آبجیکټ الریډي شته کنه بس هغه د پوینټینګ پکار دی چې دا کم زموږ دا ټي وی دی دا هغه ټیکسټ ویو اکسس کوي ٹھیک ده نو داغه طریقه دا ده کې بولی کې ټي وی از ایکوال ټو فایند ویو بای آی ډی او داغه آی ډی څه ده دا داغه آی ډی دا ټیکسټ ویو نو زه به دې ته وایم r.id.text view دا سو کی دا چې کومه ټیکسټ ویو دا this one چې کومه آی ډی دا اساین کی څه ته اساین کی دی ټي وی دا ان اوس اوماغه ټیکسټ ویو ته دی ټي وی سره اکسس کولای شي داغه ټیکسټ سیټ داغه ټیکسټ سایز بیک گراوند هر څه تاسو دې نه هینډل کولای شي په دې باندې پوه شوي کنه سر دا r.id r اصل کې یو آټو جنریټډ کلاس دی yes sir صحیح ده هغه به زه تاسو ته بیا یو لیکچر نیم پس دا کوم صحیح ده او کنه اوس درته دا کوم اوس به وګورو زه چارته ورپسې ګرځو یار دا یې سری کړی دي آر په دې سره ډبل کلیک کوم جی
دا یې څه لیکلي دي public final class R means R څه شی دی یو کلاس دی او final means دا ته inherit کولی نه شي اوس په دې کلاس کې دننه inner classes دي کم classes دي پکې control F ID public static final class ID Yes, sir. دا ID هم کلاس دی په خبر باندې پوه شوي او څنګه کلاس دی static Yes, sir. نو static چې کوم members دي هغه د کلاس نوم ډاټ د هغه member نوم Yes. نو غوړي کو نه چې R بیا ډاټ په R کې دنه څه access کا ID. ID access کا او په دې ID کې دنه نوم سره د څه ID دا The text view نو په دې کې دنه کله ګونګ راي شو په دې کې دنه به سره text view وي خبره کلیر شو Yes, sir. دا آټو جنریټ کیږي دا فایل دا اصل کې انډراید سټوډیو خپل اسانتیا د پر دا فایل جوړي Yes, sir. ټیک ده Yes. ته چې په دې XML کې څومره شیزونه هم جوړې او هغه ته آی ډي ورکې Yes, sir. نو هغه په دې آر کې هغه ځان سره دا ریفرنس ساتي Sorry. دا انډراید سټوډیو ته اساني هغه شیز اکسس کولو کې نور د دې څه مقصد نشته کدا ته ډیلیټ هم کې لګلټ سره دا ما ډیلیټ کو دا فایل Yes, sir. آر ته لاړو صحیح ده جی. اوس ترا پروجیکٹ دوباره بیلډ کا نو دا آر به دوباره د ځکه کریټ شي دا یو آټو جنریټډ فایل دی صحیح ہے سر. او دې سره زموږ سب کاروم نو دی کوم چیر چر نه کوم زموږ کار د په لی اوټ کې ویو خپل چې کوم د جاوا فایل زی پای کې وی صحیح ہے سر. څنګه چل رانلو خدا دا روان دی صحیح ده او دغه مسله راځي اکثر ار نه پیژنیا دا کنه Yes. نو که تاسو په XML فایل کې څه ایرر وینو هغه ار الته نه جنریټ کیږي صحیح. دا ګور ار جنریټ شو دوباره ما ډیلیټ کړو Yes, sir. دغه څنګه پروجیکټ بیلډ کو نو دیس از ان auto generated file Yes, sir. دغه د څنګه موږ لیکو کنه r.id Yes, sir. .text نو دا شانتي r.layout Yes, نو مطلب دا دی چې موږ سره یو بل کلاس ته څه شو هغه r دغه ز find کوم control f class layout نو ګوره public static final class layout Yes, sir. clear شو خبره نه پدې کې ټول layouts دي Yes, sir. اوه سوري ځکه نظم د layout څه نوم دی Yeah. activity underscore main دی کنه Yes, sir. activity underscore main Yes. ګوره دا راغی id د activity underscore main نو دا r چې کوم دی it is an auto generated file دا android studio خپل اسانتیا لپاره جنریټ کړي Yes. د زره بزومه اس کار نه وي صحیح ہے. android studio ته فائدہ ده صحیح ده لکه لټ سه دې کې تاسو سره مختلف widgets دي جی سر. نو که هغه په نیم باندې سرچ کی هغه ډېر ټایم کنزیومینګ دی نو هغه څو کې انټیجر آیډیز ورته ورکی څنګه په ډیټابیس کې موږ انډیکس په یو فیلډ باندې ولګو نو هغه سره هغه سرچ چینج دی فاز چینو دا صرف د مقصد لپاره دی صحیح ده The @ + IDD څه مطلب دا چې ریلیټیو لیاوټ وو آل د بیا ډیسکس کوو صحیح ده ریلیټیو لیاوټ کې ان شاء الله ها نو دا هم سره ټیکس ویو رااله Yes, sir. صحیح ده او سمپلی زویما tv.setText Yes, sir. د ټیکس ویو ټیکست چې دی سیټ کا Yes, sir. سره سیټ کا خدس از string دا به string وړي Yes, sir. IntelliLogix دا ما IntelliLogix لیکلو Yes, sir. صحیح شو خبره جی. زه دا اپ دوباره لانچ کوم چې په دې بٹن زه کلیک کما نو سبو شي دا میثډ به کال شي پروسس Yes, sir. او د ټي وی ټیکست به شي سیټ به شي سره به سیټ شي
انټلی لاجیک سره خو دا اوس لانچ یله خانو په ار باندې پوه شوي Yes. دا ګوره پیکیجز کې ماته اوس ته خولو زه راځم واپس خپل انډراید ویو ته چې کوم فریکوینټلی فایلز کې زه کار کوم Yes. sir. مونږ دا ساتو ټیک ده جی. انټلی لاجیکس Yes. sir. صحیح شو جی. ایپ بند گئی دوباره لانچ کی نو ماغه زوړ ته اوس چې کم ډیزاین ټایم کې دی انټلی لاجیکس Yes. sir. نو په دې باندې پوه شوي کنه Yes. sir. نو ډېر انتهایی ایزی دی جست اون کلیک ډیفاین کی Yes. sir. او پای کې دا میتھډ نوم لیکي Yes. sir. Yes, Method sir. ګڼل. صحیح ده سر چې دلته موږ خالي فنکشن نیم ورکوي پیرامیټر هیڅ هم نه دی ورکوي هلته موږ پیرامیټر هغه زه په دې نیکسټ دا کې ډیسکس کوم صحیح ده دا زه سیف کوم Yes, sir. او هغه